السلام علیکم دوستانو، شیردل تخنیکی معلوماتي چینل ته ښه راغلاست. زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع د سولر سیټ اپ د آسماني برېښنا څخه د حفاظت او ساتنې لپاره څو اړتونه مهم او ضروري دي. نو دوستانو، زه غواړم په دې رابطه ستاسو سره مختصر لنډ او مهم معلومات شریک کړم. نو دوستانو، دا ویډیو مه سکپ کوئ، تر اخره پورې وګورئ ترڅو د دې مفیدو معلومات څخه ځانونه برخمن کړئ. نو دوستانو، راځو ټاپک او موضوع ته. د سولر سیټ اپ لپاره د آسماني برېښنا څخه د حفاظت او ساتنې لپاره درې مهم اړتونه مهم او ضروري دي، چې دا درې مهم اړتونه عبارت دي: اول، د لایټینګ ارسټر لپاره، دوهم د سولر پینل لپاره، او دریم د انورټر لپاره. او د دې درې واړو اړتونو جوړوالی باید دوستانو د 2 متره تر 3 متره پورې وي، او د دې اړتونو جوړوالی باید پخې مټې خاورې ته رسیدلی وي، او د دې درې واړو اړتونو ترمنځ فاصله باید د 2 متره تر 3 متره پورې وي. او په دغه ارت بورونو کې چې کله تاسې راډونه نصب کوئ، نو باید دغه راډونه دوستانو سوچه د میسو او یا دوستانو د جی آی راډونه وي، او د دغه راډونو اوږدوالی دوستانو باید د 1 متر څخه تر 3 متره پورې وي. او کله چې دوستانو تاسې په دغه بورونو کې راډونه نصب کوي، د دې نه وروسته دوستانو تاسې دې ته کیمیکل مواد واچوئ. که چیرې دوستانو د ارتینګ کیمیکل مواد تاسې سره نه وي، نو د دې په ځای دوستانو تاسې بیا دې ته سکاره، مالګه، چونه او مټه خاوره، دا څلور واړه دوستانو مکس کوي، ګډوډې کوي، او دغه دوستانو ارت بور چې دی دوستانو دې ته ور واچوئ. او د دې نه وروسته دوستانو دې ته اوبه مکملې ور واچوئ. او دوستانو د تل لپاره دغه ارتینګ ویر چې دی دوستانو دا لمدبل وساتئ. او د دې نه وروسته دوستانو د ارتینګ میټر په واسطه باندې د دې اوم ريزسټنس چې کوي، کله چې دوستانو د دې ارتینګ اوم ريزسټنس 15 4 3 نو دا صحیح دی. او کچېرې دوستانو د 15 څخه بره نو بیا صحیح نه دی. نو دوستانو، په دې طریقې سره تاسې کولی شئ په خپلو کورونو کې د خپلو سولر سیټاپونو لپاره ارت ویرونه برابر کړئ، او د آسماني برېښنا او برق څخه د خپلو سولر سیټاپونو حفاظت او ساتنه وکړئ. نو دوستانو، دا وا زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع. دوستانو، که غواړئ بر تخنیک څخه ځانونه برخمن کړئ او خپل هر قسم برقي وسایل په خپل کورونو کې ترمیم او جوړ کړئ، نو دوستانو، که تر اوسه پورې مو زما چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو مهرباني وکړئ زما چینل سره سبسکرایب کړئ. او که دا ویډیو مو خوښه شوي، در سره لایک او شیر کړئ د خپلو ملګرو سره، ترڅو خیر او پیدې ټولو ته ورسیږي. دوستانو، ستاسې د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.